السلام علیکم ګرانو هیوادوالو. خدای دې وکړي چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. امید لرم چې ژوند به مو ښه روان وي. یو نوی درس ته ښه راغلاست. نن زموږ د درس موضوع دی کیسکو ان اوکسیلیر. کیسکو ان اوکسیلیر یعنی یو کومکی فعل څه دی. دو کومکی فعلونه لرو، avoir او être. دا ټول په دې درس کې تشریح کوم چې کومکی فعلونه څه دي، په کوم وخت کې او چیرته استعمالیږي، سره د مثالونو په دې درس کې تشریح کوم. ویډیو تر اخره را سره وګورئ، انشاءالله ډېر ښه به ورباندې پوه شئ. راځئ چې اوس درس شروع کړو. کیسکو ان اوکسیلیر. کیسکو ان اوکسیلیر یو کومکی یا مرستې فعل څه دی، څه معنا لري. دا اوکسیلیر خپله څه معنا لري، څه دی. C'est ce qu'on utilise pour former le temps composé. C'est ce qu'on utilise pour former le temps composé. C'est ce qu'on utilise pour former le temps composé. کومکی یا اوکسیلیر فعل هغه دی چې د یو زمانې یا د مرکب وختونو د جوړښت لپاره استعمالیږي. یعنی د مرکب وختونه یا مرکب زمانې کوم یو دي، لکه تیره پاسې کمپوزې زمانه شو، راتلونکې فوتور انتریور شو، تیره پلوسکو پارفې. داسې زمانو کې د جملې جوړولو لپاره دا فعلونه چې دي کومکی فعل په صفت استعمالو. په لاندې مثالونو کې اوس وګورئ. Je suis allé. Je suis allé. Je suis allé زه لاړم. په دغه وخت کې دا جمله په پاسې کمپوزې کې دی او سوی چې دی د دې جملې اوکسیلیر دی، یعنی د اتر فعل دی، په پریزون کې کنجوګې شوی دی. aller. aller چې دی دا د پارتیسیپ پاسې دو ورب aller. دا د aller فعل پارتیسیپ پاسې حالت دی، یعنی دویم حالت دی. اول نو وګورئ. جو یا ضمیر شو، سوی دا اتر فعل په پریزون کې کنجوګې شوی دی چې همدا چې دی اوکسیلیر یا کومکی فعل دی. aller د یو فعل، aller د فعل دویم حالت دی. دلته دا اتر یعنی سوی چې راغلی دی دا اوکسیلیر د کومکی فعل دی چې دا جمله په پاسې کمپوزې کې تاییدوي چې دا په تیر حالت کې دی دا جمله. لکه په دویم مثال کې وګورئ. j'aurais mangé. j'aurais mangé. j'aurais mangé ما به خوړلی وي. دا جمله چې دی په فوتور انتریور کې دی. aurait چې دی دا avoir فعل په فوتور زمانه کې یعنی په راتلونکي زمانه کې کنجوګې شوی دی چې همدغه اوکسیلیر دی یا کومکی فعل دی. manger participe passé du verbe manger او دا manger چې لیکل شوی دی j'aurais mangé. دغه وخت کې دا manger چې لیکل شوی دی دا د manger فعل participe passé حالت دی، یعنی دویم حالت دی، تیر حالت دی. اوس په دې جمله کې وګورئ. j'aurais mangé ما به ډوډۍ خوړلې وي. j'aurais په دغه وخت کې aurait کومکی فعل شو، manger د فعل دویم حالت شو او جمله دا ټولو جمله په راتلونکې زمانه کې دی، لکه فوتور انتریور کې دی. لکه څنګه چې پورته le temps composé یاد کړل، همدا le temps composé دی، لکه passé composé فوتور انتریور. کومکی یا اوکسیلیر فعلونه هغه دي چې یو جمله په فوتور انتریور او په پاسې کمپوزې کې فرم کوي، یا مثلا یو جملې ته د فوتور انتریور او د پاسې کمپوزې بڼه یا شکل ورکوي. اوس اوکسیلیر مو وپېژندو چې دا څه دی، څه معنا لري، چیرته استعمالیږي. اوس دا خو دوه فعلونه دي، avoir او être. اوس دا به وپېژنو چې د avoir کله استعمالیږي او être کله استعمالیږي. لومړی به l'auxiliaire avoir په باره کې خبرې وکړو. l'auxiliaire avoir یا avoir کومکی فعل ټول هغه فعلونه چې
پرونومینال یا موومون فعلونه نه دي نو د هغوی دویم حالت یا پاسې کمپوزي کې چې کله جمله جوړو او یا فوتور انتریور کې چې کله جمله جوړو نو هغوی نه مخکې کومکي فعل avoir استعمالو لکه manger, regarder, parler, dire, écrire دا فعلونه چې دي نه پرونومینال دي او نه موومون فعلونه دي نو داسې فعلونو لپاره avoir کومکي فعل استعمالو موومون فعلونه او سوپرونومینال فعلونه چې دي دا کوم دي دا وروسته په درس کې تاسو لپاره تشریح کوم اوس په دې مثالونو کې وګورئ j'ai mangé une pizza j'ai mangé une pizza j'ai mangé une pizza ما یو پیزا وخوړو دویم حالت دی پاسې کمپوزي کې دی یعنی حال وخت نه دا کار مخکې تر سره شوی دی ما یو پیزا وخوړو دلته مانژي دویم حالت اخلو دی نه مخکې avoir کومکي فعل ورسره اخلو j'ai regardé la télévision j'ai regardé la télévision j'ai regardé la télévision یعنی ما تلویزیون وکتو په دغه وخت کې regardé چې دی نه موومون فعل دی او نه پرونومینال فعل دی نو په دغه وخت کې د دې د دویم حالت یا په پاسې کمپوزي کې چې دا کله استعمالو نو دې نه مخکې کومکي فعل avoir استعمالو j'ai regardé la télévision یعنی ما تلویزیون وکتو همدغسې نور ټول هغه فعلونه چې پرونومینال او موومون فعلونه نه دي نو هغه ټولو لپاره avoir کومکي فعل استعمالو همداسې نور مثالونه لکه j'ai parlé j'ai écrit j'ai dit د ټولو فعلونو لپاره avoir کومکي فعل استعمالو دویم l'auxiliaire être یعنی être کومکي فعل être کومکي فعل په دوه حالتونو کې استعمالو لومړی ټول هغه فعلونه چې موومون یا حرکتي فعلونه دي هغوی سره être استعمالو دویم ټول هغه فعلونه چې پرونومینال دي دیو لپاره être کومکي فعل استعمالو کله چې موومون یا حرکتي فعلونه یا پرونومینال فعلونه په پاسې کمپوزي یا په فوتور انتریور کې استعمالو نو کومکي فعل ورسره être استعمالو پرونومینال فعلونه وروسته تاسو لپاره تشریح کوم اوس تاسو لپاره موومون یا حرکتي فعلونه تشریح کوم موومون یا حرکتي فعلونه هغه دي چې انسان یا یو شی یو حالت څخه بل حالت ته تبدیلوي یا په حرکت راولي دلته یو څو حرکتي فعلونه تاسو لپاره می یو ځای کړي دي او لیکلي دي لومړی naître naître زیږېدل mourir mourir décéder décéder مړه کېدل mourir او décéder وای مړه کېدل monter monter ختل descendre 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 ښکته کېدل entrer entrer داخلېدل sortir 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 وتل aller aller تلل venir venir راتلل arriver arriver رسېدل partir partir تلل passer passer تلل تېرېدل rester rester پاتې کېدل retourner retourner بیرته تاوېدل tomber tomber غورځېدل دا چې دي موومون یا حرکتي فعلونه دي کله چې دا فعلونه په پاسې کمپوزي کې یا په فوتور انتریور کې استعمالو نو دوی سره همیشه کومکي فعل être استعمالو دوی سره همیشه être کومکي فعل استعمالو اوس دلته په یو څو مثالونو کې وګورئ on dira donc je suis sorti avec mes amis je suis sorti avec mes amis je suis sorti avec mes amis زه له خپلو ملګرو یا انډیوالانو سره باندې یا بهر تللی یم یعنې زه باندې تللی یم په دغه وخت کې sortir فعل چې دی یو حرکتي فعل دی نو دا چې کله په پاسې کمپوزي کې استعمالو نو کومکي فعل همیشه ورسره être استعمالو
لکه سوی. je suis sorti. زه وتلی یم یا زه باندې تللی یم. je suis passé. je suis passé. je suis passé. زه تیر شوی یم. په دغه وخت کې پاسې تیریدل یعنی تیریدل په دغه وخت کې یو حرکتي فعل دی. نو دې له خاطره دې سره کومکی فعل être راوړو. je suis passé. je suis monté au 3e étage. je suis monté au 3e étage. je suis monté au 3e étage. زه دریم منزل ته ختلی یم. زه دریم منزل ته ختلی یم. په دغه وخت کې مونتی چې دا یو حرکتي فعل دی. نو دې له خاطره دې سره کومکی فعل همیشه être استعمالو. je suis monté. زه ختلی یم. je suis descendu rapidement. je suis descendu rapidement. je suis descendu rapidement. زه ډیر په تیزۍ سره ښکته شولم. یعنی زه ډیر په تیزۍ سره ښکته شوی یم. نو په دغه وخت کې descendre دا چې دی د descendu د descendre فعل دویم حالت دی. کله چې descendre فعل په پاسې کمپوزي کې استعمالوو نو په هغه وخت کې être فعل د دې په مخ کې کومکی فعل په صفت راوړو. je suis descendu rapidement. دا و موومو فعلونه سره د مثالونو. موومو فعلونه چې کله په پاسې کمپوزي کې استعمالو نو دوی سره همیشه کومکی فعل être استعمالو. اوس راځئ چې د پرونومینال فعلونو په باره کې خبرې وکړو چې دا پرونومینال فعلونه څه دي. On utilise aussi l'auxiliaire être avec tous les verbes pronominaux. On utilise aussi l'auxiliaire être avec tous les verbes pronominaux. یعنی ټول هغه فعلونه چې پرونومینال دي نو هغوی سره کومکی فعل هم être استعمالو. پرونومینال فعلونه هغه فعلونه دي چې فعل د خپل حالت نه مخکې سو کلمه ولري. لکه se doucher, se laver, se lever, se réveiller, se brosser. هغه فعلونه چې خپل حالت نه مخکې سو کلمه ولري نو هغه لپاره ویلی شو چې دا پرونومینال فعلونه دي. اوس دلته په مثالونو کې وګورئ چې پرونومینال فعلونو سره کومکی فعل être څنګه استعمالو. je me suis douché. je me suis douché. je me suis douché یعنی ما حمام واخیست یا حمام مې وکړو. په دغه وخت کې دوشي چې دی دا یو پرونومینال فعل دی. se doucher. je me suis douché. ما حمام واخیست یا حمام مې وکړو. دا په وړه قوسین کې چې او کلمه ویني که چیرې فیمینین وي نو هغې لپاره دا استعمالیږي. je me suis lavé les mains. je me suis lavé les mains. je me suis lavé les mains. ما خپل لاسونه ووینځل. se laver په دغه وخت کې دا فعل چې دی پرونومینال دی. se laver نو دې له خاطره کومکی فعل être اخلو. je me suis réveillé. je me suis réveillé. je me suis réveillé. زه ویښ شوم یا زه له خوبه پاڅېدم. نو په دغه وخت کې دا فعل چې دی se réveiller دی. نو دې له خاطره کومکی فعل être ورسره اخلو. دا زمونږ درس و. امید لرم چې ورباندې پوه شوی یاستئ. که چیرې تاسو مشکل لرئ نو تاسو کولی شئ چې په کمنټ کې راته ولیکئ چې راتلونکي ویډیو کې د هماغې په باره کې خبرې وکړو. تر راتلونکي ویډیو پورې ښه وخت او ښه ژوند ولرئ.